چین لخوا افغانستان ته دوه تازه او ښه خبرونه. لومړی، چین وایي د افغانستان څخه د نږدې 100% وارداتو ګمرکي تعرفه اخلي، په داسې حال کې چې لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې په طالبانو بندیزونه لګولي او دا ډله تر نږدې یو کال واک اخیستو راهیسې لا هم د هیواد د اقتصاد د ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. چین د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نوي امتیازات ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت جمعه د جولای په 9 نیټه چې د زمري له 9 نیټې سره برابره ده، د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر وانګي او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي ترڅنګ د ملاقات جزئیات خبره کړي چې پنجشنبه په ازبکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال په یوه فرعي غونډه کې سره کتلې دي. په اعلامیې کې د ښاغلي وانګ له قوله ویل شوي چې چین به د 98% کې هغو تولیداتو چې د افغانستان څخه د هیواد ته واردېږي ګمرکي تعرفه وانخلي او دا ژمنه هم کوي چې د افغانستان څخه د ښه کیفیت لا ډیر تولیدات وارد کړي. سره له دې چې چین ته د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي، خو د چین د دې اقدام څخه داسې ښکاري چې غواړي د افغانستان سره د سوداګرۍ دوه اړخیزې اړیکې په داسې حال کې پراخې کاندي چې غرب په طالبانو بندیز لګولی. بلخوا چین او پاکستان غواړي د سی پیک پروژه افغانستان ته هم وغځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې ویلي هیواد یې غواړي چې د چین او پاکستان ګډ اقتصادي دهلیز یا سی پیک پروژه افغانستان ته هم وغځیږي. تاشکند کې د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې په څنډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم د طالبانو حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره افغانستان ته د دې پروژو د غځولو خبره کړې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوعاتو په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.